زما د ژوند په سیوري لمر د فجر راغی. زما د ژوند په سیوري لمر د فجر راغی، د وجود سایه مې ورکه شوه له ځانه، عاقبت به مې د کوم زجر آغاز وي. زما د ژوند په سیوري لمر د فجر راغی، د وجود سایه مې ورکه شوه له ځانه، عاقبت به مې د کوم زجر آغاز وي. ټولې هیلې مې په زړه کې د کافر حسن لیدو ته زره چاودې شوې په خدای چې ټولې هیلې مې په زړه کې د کافر حسن لیدو ته زره چاودې شوې په خدای چې د فکرونو لوی دریاب کې د امید بیړۍ مې غرقه ده په خدای چې ګیلمن یم له تقدیره چې انسان یم آخر ولې هر ارمان مې په ارمان کې مړ شي. خدایا دومره ګناهګار یم، خدایا دومره ګناهګار یم چې 5 وخته لمانځه نفس دعا کې د یوه انسان خواهش درنه کومه او بار یې درنه غواړم. د یوه انسان خواهش درنه کومه او بار یې درنه غواړم. ناامیده درنه نشم خدایا، هغه بس زما کړه خدایا، هغه بس زما کړه. سلامونه پښتنه مینه احترامات د باران پلس یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼې قدرمنو لیدونکو او همداسې مینوالو، ستړي مه شئ. همدا وخت مو په خیر هیلهمند یم چې ټول به راته جوړ او روغ د صحت او عافیت پر جامو کې پټ او د یوازیني څښتن تعالی پر خاورینه ځمکه به د امن ساه اخلی. قدرمنو لیدونکو خوږو مینوالو، نن زه رفیع الله ریحان راغلی یم تر څو ستاسو لپاره یو ادبي بنډار مخکې یوسو. یو خوندوره مشاعره د پسرلي موسم ده، نو دې وختو کې اکثره ولایتونو کې همداسې تلویزیونونو کې رسنیو کې شاید مشاعرې واوسي، خو موږ هم خپله هڅه، خپله توانایي او خپل کوشش کړی دی تر څو ستاسو لپاره ادبي بنډار جوړ کړو او تاسو لپاره ځوان شاعران، تکړه شاعران، هغه شاعران چې په شاعرۍ کې مالګه او نمک شته دی، ستاسو لپاره راوړو د سکرین مخې ته او د هغوی له خپلې خولې تاسو شعرونه واورئ. په نننۍ خپرونه کې را سره نو دغسې شاعران دي چې زه ډاډه یم تاسو به یې له نامه سره هم اشنایي لرئ، د هغوی له نامه څخه به هم پوه وئ، نوم به مو ورته اورېدلی وي، یا د رسنۍ له لارې یا هم د هغوی کتابونه مو شاید لوستي وي، شعرونه مو لوستي وي. نو تاسې را سره پاتې شئ، زه ډاډه یم چې د دوی له شعرونو څخه به پوره خوند واخلم. خو مشاعره پیلوو، ډېر د مشاعرې تر منځ خنډ نه جوړېږو، خو په سر کې د باران پلس یوټیوب چینل رئیس شهزاده معیار ته بلنه ورکوم تر څو راشي او تاسو د ښه راغلاست وینا وکړي. شهزاده معیار صاحب ستړی مه شئ، په خیر راغللی، کور مو ودان. دا چې زحمت مو وویستو د مینوالو لپاره، دغه خلکو لپاره چې ادبي بنډارونه مشاعرې ورته خوند ورکوي، تل یې کوښښ کړی چې ادبي بنډارونه وګوري، ادبي بنډارونو ته لاړ شي. نو نن ستاسو په هغه کوششونو باندې موږ سره شاعران را جمع شوي دي، شاعران راغلي دي، دوی څخه به شعرونه اورو. نو ستاسو وینا هم اورو دوی ته او ګرانو لیدونکو ته. ډېره مننه کوم ریحان صاحب، تاسو ته راغلو شاعرانو ته او میلمنو ته یې زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. تمه د روغ او جوړ وي ستاسو په شمول. زه خوښ یم چې د باران پلس ګروپ تل دا هڅه کړې زموږ همکاران ستاسو په شمول تاسو را سره وي چې نن دومره شاعران لیکوالان دلته راغلي دي. زه ډاډه یم لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړئ، دوی له شاعرۍ به خوند اخلي. لکه څومره چې زه د شعر او ادب مینوال یم، نو د شعر نور ادب مینوال حتما خوند دوی د شاعرۍ نه اخلي. نو د دوی نه بیا هم ډېره مننه کوم چې راغلل او دلته یې موږ سره برخه واخیسته، زموږ پسرلنۍ مشاعرې لار رنګینه کړه. او باران پلس یوټیوب چینل به تل همدا هڅه کوي چې تر څو داسې یو معیاري خپرونې جوړې کړي چې د وطن بچیان په هغې خوشحاله شي او څو لحظې پر شونډو مسکا راشي. نو ډېره مننه کوم. آباد اوسئ ریحان صاحب. کور مو ودان، ژوندی اوسئ. معیار صاحب، د دغه ترڅنګ چې مثال تر کومه پورې چې ما د باران یوټیوب پلس خپرونې لیدلې دي، اکثریت خپرونې پر پښتو ادب
ډېرې راڅرخي پښتو ادب ته ډېر کار کېده. ستاسو لیوالتیا هم دې کې ده چې پښتو ادب برخه کې ډېر کار وکړئ که نه غواړئ په نورو سیاسي یا هم همداسې ټولنیزې سیاحتي په دې کې هم خپرونې جوړې کړئ؟ مونږ غواړو هره برخه کې کار وکړو، خو یوازینی هدف، ستر هدف مو دا ده چې پښتو ژبې ته باید خدمت وکړو. پښتو ژبه باید یعنې هغې ته باید مونږ پیاوړتیا ورکړو. کوم څه چې کمبود دي پکې، یعنې که اوسني مونږ راشو زیاتره خلکو کتابونه لا پاتې دي، کتابونه یې لیکلي مګر د اقتصادي مشکلاتو له خطره نه دي چاپ شوي، چې مونږ په دې لټه کې یو تر څو د هغوی کتابونه چاپ کړو، جامعې ته وړاندې کړو، هغه خلک چې د شعر او ادب مینوال دي نو هغه ولولي. او دې تر څنګ مونږ نورې خپرونې، تفریحي خپرونې دې تر څنګ لرو، او غیر له سیاسي نه، ځکه چې حالات نو سیاست ته نه دي. موقع نه ورکوي. ډېره مننه. کور مو ودان، ژوندي اوسئ، خوشحاله اوسئ. له قدرمن شهزاده معیار صاحب نه نړۍ مننه. کور یې ودان. قدرمنو لیدونکو، نور نو ستاسو د مشاعرې ترمنځ خنډ نه جوړېږم، نو لومړنی شاعر به راغواړم. هغه شاعر به نو زه بیا هم وایم چې تاسو به یې له شعرونو سره آشنا وئ. د شعرونه به مو د ده له خولې هم اورېدلي وي، د ده کتابونه به مو هم لوستي وي، او د ده نوم نو ماشاءالله که ووایم چې د صفت محتاج نه دی، نو هر څوک یې پېژني، د هر چا په خوله د ده نوم شته دی. نو ورځمه لومړنی شاعر راغواړم شفیع الله بابرزی صاحب چې راشي او تاسو ته شعرونه ووایي. بابرزی صاحب ستړي مه شئ، په خیر راغللی. موږ ته مو ویاړ راوبخو، ډاډ مو راوبخو چې تاسو زموږ بلنه ومنله او راغئ زموږ مشاعرې ته. ریحان صاحب تاسو نه، معیار صاحب نه، همداسې درد صاحب نه ډېره مننه کوم. دلته دغه ځوانان چې ناست دي د هر یو نوم د اخیستو دی، او زه هم ډېر خوشحاله یم چې نن داسې ستورو منځ کې ناست یم. کور مو ودان، پسرلی دی. تا پسرلی یاد که نو دغه باران او طبیعت، چاپېریال، پسرلی، دا ټول زموږ د دغه ځوانانو زموږ ژوندی شعر دی. ډېره مننه. موږ باید همدغسې په ادبي بنډارونو باید چې ادبي بنډارونه دي، دغه ادبي ناستې دي، مشاعرې دي، زموږ د شعرونو سرچینې دي، او په دې ادبي بنډارونو باید یو بل ته سره نږدې شو. کله چې ما دغه شعر خو داسې دی چې زړښت او د ځوانۍ ډېر تابع نه دی، خو او نو ځوانان موږ نه ډېر پیاوړي دي، ډېر لاسبري دي، ځکه دو سره که موږ او دوی د دې خپلې زمانې نه یو شان لري وو، خو که سړی په خپله زمانه کې پاتې کېدل غواړي، هغه د خپلې زمانې د ارزښتونو خبرې وکړي. موږ که دغه د نوي شعر پلوي کوو، په دې خاطر کوو چې هغه د وخت نوې وروستۍ خبرې دي، نو موږ هم موږ ته دغه نن ورځ تاسو د پسرلي نوم ریحان صاحب واخیسته. ریحان هم خپله دغه باران چې سړی ګوري، ریحان ګوري، دا ټولو کې د ژوند یو پیغام دی. نن چې دلته ناست یو موږ، او دغه شعر خپله دی چې هغه پیغام ته سړی باید هغې ته د ارزښت په سترګه پکې وکتل شي. نو خبرې نه اوږدومه چې ډېرې درنې تمامې نه شي. خبرې به هم کوو که نه، زه فکر کوم چې د اوس به زمونږ او ستاسې اکثریت مینوال چې د زمونږ خپرونه ګوري، هغه به دې ته لیواله وي چې موږ له بابرزي صاحب نه اوس یو څه واورو که نه. خبرې به هم کوو، خو وروسته یو څه درنه واورو، نظم راته وایې، غزل راته وایې، ستاسو خوښه چې لیدونکي به هم په تمه وي. او زه خو بیخي ډېر لیواله یم چې ستاسو له خولې نه شعر واورم. تکراري به یې ډېره بخښنه غواړم. مهرباني اورې درنه. وایي ژوند مې شو باران باران، ژوند مې شو باران باران چې ته راغلې، ژوند مې شو باران باران چې ته راغلې، کلي ته چې نه راغله کلي ته اوبه راغلې. ژوند مې شو باران باران چې ته راغلې، کلي ته چې نه راغله کلي ته اوبه راغلې، او ژبه مې سلام کې درته ګونګه شوه، زړه پسې راغلی وې او ښه راغلې. ډېر ښه دی. او سم په غوړېدلې ټنډه وخانده، ګل ګل غوړېدلی مې په زړه رالې، دغه د اشنا د ګرانښت نښې دي، دغه د اشنا د ګرانښت نښې دي، دغه د اشنا د ګرانښت نښې دي، نوم مې چې ستا واخیسته په وره راغلی. ډېر ښه دی، ډېر ښه دی. ژوند بابرزی داسې بدرنګ شوی دی، ژوند بابرزی داسې بدرنګ شوی دی، ژوند بابرزی داسې بدرنګ شوی دی، زه له جنازې ته له واده راغلی. ډېر ښه دی. دا یو غزل دی چې خو لږ لږ به یې وایم، هغه بیتونه یې ډېر نه اوږدومه چې وایي زه چې ستوني کې سلګۍ سلګۍ ژوند ساتم، زه چې ستوني کې سلګۍ سلګۍ ژوند ساتم، یو سړی مې په پرهر د زړه ولاړ دی. زه چې ستوني کې سلګۍ سلګۍ ژوند ساتم، یو سړی مې په پرهر د زړه ولاړ دی،
او په دې لار څوک را روان دی غږ راوکه په دې لار څوک را روان دی غږ راوکه روان دی غږ راوکه څوک مې سترګو کې اوبه اوبه ولاړ دی واه ډېر ښه دی په دې لار څوک را روان دی غږ راوکه څوک مې سترګو کې اوبه اوبه ولاړ دی ما ته هم د جمعې شپه ده څوک یادېږي ما ته هم یو مسافر په وره ولاړ دی او د ګلونو او رنګونو زړونه مات دي هلته ستوری د میزان په غره ولاړ دی د ګلونو او رنګونو زړونه مات دي هلته ستوری د میزان په غره ولاړ دی او دا خپل زړه مې لکه خپل بیرغ خوښیږي دا خپل زړه مې لکه خپل بیرغ خوښیږي دا خپل زړه مې لکه خپل بیرغ خوښیږي پکې لمر په عبادت مانځه ولاړ دی واه ډېر ښه دی ډېر ښه دی او دې زلمي چې د مورکۍ لاسونه ښکل کړه لکه غر په دعاګانو شته ولاړ دی د جانان د ښکلو سترګو څه کمی دی د جانان د ښکلو سترګو څه کمی دی بابرزی پکې رانجه ولاړ دی ډېره مننه کور مو ودان ژوندی اوسئ بابرزی صاحب ډېر ښایسته غزلونه او ښایسته ورسره نظم بیا هم که تا سره کوم بل غزل وي چې دا مشاعره مو دې ته ځانګړې کړې چې هر شاعر دلته د خپل زړه درد هغه څه چې له ځان سره وړي باید وی وایي خیر دی زموږ به خپرونه څو دقیقې زیاته شي کومه خبره یو غزل دی دا کم بیتونه ویمه خیر مهرباني اورې درنه دا نو امانت دی او مشاعره دا اورې درنه وایي د زړه په درد باندې د زړه په درد باندې چې مینه کې اخته شي سړی د زړه په درد باندې چې مینه کې اخته شي سړی چې ښه په زوره زوره وژاړي دمه شي سړی د زړه په درد باندې چې مینه کې اخته شي سړی چې ښه په زوره زوره وژاړي دمه شي سړی یوې خبرې ته تمام ورځ خوشحال وي سړی خو یوې خبرې ته هم تمام ورځ خفه شي سړی او د مینې یو امتحان د سړي ملا ماتوي د مینې یو امتحان د سړي ملا ماتوي لکه دیوال د لمدو خټو په بانه شي سړی بابرزی بیا د دنیا هر یو کونج کې وخت تېرېږي څنګه بابرزی بیا د دنیا هر یو کونج کې وخت تېرېږي د ننګرهار په سوري لمر چې اموخته شي سړی اورې د ننګرهار په سوري لمر چې اموخته شي سړی ډېره مننه کور مو ودان بابرزی صاحب موږ بلنه مو ومنله او ښایسته شعرونه مو راته ویل تل مو قلم روان اوسه ژبه مو همداسې رسه ډېره مننه کور آباد تاسو نه هم بس الله پاک دې وکړي چې دغه زموږ مشاعرې دا ستاسو له برکته ځوانانو له برکته بس دوامداره شي انشاءالله خپلې ژبې ته خپل ادب ته دوامداره کار ژوند کور ودان خیر اوسي د مخخې په وخت به دومره حوصله ونه کړې د مخخې په وخت به دومره حوصله ونه کړې د خپل وجود غوښې تړمه چې لړزه ونه کړې او په سر د ځمکې خو هیچا په غېږ کې ونه نیوم خدایه دا ښه به اوس زمونږ هدیره ونه کړي او ته نو مجبور یم عسکري وکړم ریحان وطن کې خیر دی که مړ شم او څوک مې جنازه ونه کړي قدرمنو لیدونکو دا وخت یو بل ځوان شاعر هم راغواړو تر څو تاسو ته شعرونه ووایي خو هیله دې نه وي چې مشاعره کې را سره خوږ ژبی ترنم ویونکی هم شته دی تاسې به په تمه اوسئ زه ډاډه یم چې هغو به هم دومره یو ښایسته انتخاب له ځان سره راوړی وي چې تاسو به یې واورئ او خوند به ترې اخلئ خو اوس هم ځوان شاعر ته چې ما یې شعرونه اورېدلې خصوصا زه یې ډېر لولمه او هر غزل یې بیل بیل خوند لري هر بیت کې ځانګړی خوند پروت دی راځئ اوس به تاسې هم وګورئ چې څنګه شعرونه وایي بلنه ورکومه انورالحق یرغل ته چې راشي او تاسو ته شعرونه ووایي انورالحق یرغل مننه کور مو ودان یرغل صاحب موږ هم خوشحاله یو چې تاسو غونته شاعران راسره لرو په خپرونه کې په دې ادبي بنډار کې نو پوښتنې نه کوو مشاعره ده وار تر واره ورځو هغه غزل ته چې ستا ډېر خوښېږي او تا انتخاب کړی اوس یې موږ ته او لیدونکو ته وایي مهرباني خیر اوس ډېره مننه شاعر ته خو په اصطلاح خپل ټوله شاعري انتخابي بالکل نو قضاوت به بیا لیدونکو ته پرېږدي لیدونکي کوي نو زه یوه خبره کومه چې له بابرزي صاحب وروسته به زموږ شاعري څه خوند وکړي ځکه هغه ډېره پخه شاعري واوروله خو بیا هم کور ودان چې موږ زغمي زه به یو غزل درته ووایم چې
په ما چې کله هم الله پاک کوم کرم کړی دی په ما چې کله هم الله پاک کوم کرم کړی دی نو ګاونډیانو مې کورونو کې ماتم کړی دی او مور مې غوسه ده چې په غاړه دی دا خاپ ولې دی مور مې غوسه ده چې په غاړه دی دا خاپ ولې دی مور مې غوسه ده چې په غاړه دی دا خاپ ولې دی زه څنګه ووایم چې دا ظلم صنم کړی دی واه یو ځلې بیا ډېر خوندور دی مننه مور مې غوسه ده چې په غاړه دی دا خاپ ولې دی زه څنګه ووایم چې دا ظلم صنم کړی دی او که مې تمامه شپه یارانو ته غزلې ویلي که مې تمامه شپه یارانو ته غزلې ویلي نو سبایي مې په جومات کې اذان هم کړی دی ډېر ښه دی ډېر ښه دی او رقیب تندی دی که هر څو وایي نږدې مه راځه رقیب تندی دی که هر څو وایي نږدې مه راځه خو ما د دا ځله ننګیو ته قسم کړی دی ډېر ښه دی ډېر ښه او بابرځی صاحب ما به په دې مسلمانۍ هم خدای بخیله خیره ما به په دې مسلمانۍ هم خدای بخیله خیره چې مې هر ښکلي ته نظر د محترم کړی دی ډېر ښه دی ډېر ښایسته او چا د ظالم په خلاف پورته کړ ټوپک یرغله څنګه چا د ظالم په خلاف پورته کړ ټوپک یرغله او چا د ده خلاف جهاد بیا په قلم کړی ډېر ښایسته او چا د ده په خلاف جهاد بیا په قلم کړی دی ډېر ښایسته کور ودان یرغل صاحب ډېر ښایسته غزل مو راته واورو مننه نظم هم لیکئ که نه ټول غزل لیکئ تر دې دمه خو مې یو چارپاره نظم ریحان صاحب لیکلی دی هغه هم ځانګړی دی اختر ته نو نور مې په دې برخه کې کومه هڅه نه ده کړې ځکه ما سره هم دا پوښتنه پیدا شوه تر کومه پورې چې ستاسو شاعري ما لوستې ده هغه ټوله په غزل کې که نه نو ما چې نظم برخه کې ولې خمونه ترې راځي یا نه غواړئ چې په نظم برخه کې کار وکړئ یا خوند درته نه درکوي یو خو دغه نظم په برخه کې څه چې کوم نظر لرم نظم داسې قید غوندې دی یوه موضوع پکې راخیستل کېږي دا د غزل لمنه چې ده بیا پراخه ده نو کیدای شي چې هر بیت کې بیل بیل موضوعات سړی راواخلي یو هغه دا دی چې زه غواړم چې دغه شاعري چې زه کومه هر بیت یو بیل مضمون اوسي یوه بیله دنیا اوسي دا هغه دی او بله خبره دا ده د نظم په برخه کې مې تر اوسه داسې څه لوستي نه دي مکالمه هم پکې نه ده کړې نو څه ډېر ورسره اشنا هم نه یم هغه مینوال خو یې د نظم ښه چې بیا زه درته نظمونه ولې نه ستا هغه اولني نظم ډېره مننه چې دی مو لوسته خوندور کور مو ودان یرغل صاحب یو غزل بل هم درنه اورو ستاسو خوښه ده کوم غزل راته وایي دا غزل به هم درته ووایم چې نور خو څه چې آن رقیب به مې پریشان کړم نور خو څه چې آن رقیب به مې پریشان کړم د زړه درده که زه تا ورته بیان کړم او که پاچا شومه دا ټول شتمن به وژنم څنګه که پاچا شومه دا ټول شتمن به وژنم او پښتو به یې غریب خلک خانان کړم او ټوله شپه مې د غزلو بنډار وکړ ټوله شپه مې د غزلو بنډار وکړ اوس روان یم جومات ته وزان کړم ډېر ښه دی او نه مې ښکل کړې نه مې خپل کړې رانه لاړې نه مې ښکل کړې نه مې خپل کړې رانه ولاړې نه مې ښکل کړې نه مې خپل کړې رانه لاړې او له ټول جلال آباد سره دې وران کړم او ستا د حسن دبدبه دې وي په زور کې ریحان صاحب ستا د حسن دبدبه دې وي په زور کې خیر که زه دې د کوڅو او د ډیران کړم او دا واده د واده په شپه پوره کړه څنګه دا واده د واده په شپه پوره کړه چې ډالۍ به یوه شپه یرغل ته ځان کړه ډېر ښه دی ډېره مننه کور مو ودان ژوندی اوسئ مننه خوشحاله وم چې تاسو زموږ بلنه ومنله راغلله او شعرونه مو راته ډېره مننه له تاسو ټولو ملګرو ډېره زیاته مننه خیر اوسئ څوک د تګ خبره وکړي هسې کم وژاړم ذهن کې ستا خدای پاماني راشي نو سم وژاړم چې څوک د تګ خبره وکړي هسې کم وژاړم ذهن کې ستا خدای پاماني راشي نو سم وژاړم او ستا جدایي زما بې وسي او داسې ټکی ټکی ټکی
ستا جدایي زما بېوسي او داسې ټکی ټکی ته راته ووایه قربان په کوم یو غم وژاړم. قدرمنو لیدونکو بیا هم شاعر راغواړو، د هغې نه وروسته به نو ترانوم وي. ډېر مو نه په تمه کومه چې اوس څو شاعران راوغواړو بیا د هغې نه وروسته تاسو ته ترانوم، نه، یو شاعر راغواړم ورپسې ترانوم. زه ډاډه یم چې ترانوم به نو بیل خوند درکوي. اوس هم وخت ورکوو قدرمن معراج معصوم منګل ته چې راشي او تاسو ته خپل خوندور شعرونه واوروي. معصوم منګل: ډېره مننه کور ودان منګل صاحب چې راغلی، زموږ بلنه مو ومنله او ادبي بنډار دی، پسرلی دی، موسم هم باراني دی، ښایسته هوا ده. راځه اورو درنه چې څه دې راوړي موږ د قدرمنو لیدونکو ته. مننه ریحان صاحب، لومړی خو تاسو ته او د ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بیا راغلو میلمنو ته او درون محترم استاد بابرزی صاحب همداشان زموږ ګران یار ملګری چې ډېر وخت نه موږ مطالعه کوو هم زموږ هغه خبره د په شعر کې ایډیال دی نو یرغل صاحب، دوی ټولو ته ښه راغلاست وایم. خوشحاله یم چې شاعرانو سره نن میلمه یم دلته ناست یم ورسره. نو بابرزي صاحب مخکې خبرې وکړې چې باران دی، پسرلی دی، نوی کال دی، د هیلهمندۍ خبرې وکړې، خو موږ داسې یو ټولنه کې راغلي شوي یو چې بیخي ناهیلي ناهیلي وه ټول عمر. نو موږ بېرته غزل کې لږه ناهیلي وړاندې کړو. زموږ غزلونه ټول ناهیلي دي. هیله ده بابرزی صاحب خفه نه شي. غزل دی چې دا یو نه دی څوم کال پکې بدل شو، دا یو نه دی څوم کال دا یو نه دی څوم کال پکې بدل شو، نه ارمان او نه محال پکې بدل شو. بیت چې دا ځل مینه نه بښنه رانه غواړي، دا ځل مینه نه، دا ځل مینه نه بښنه رانه غواړي، سترګې هغه دي خو سوال پکې بدل شو. واه ډېر ښه دی. هغه جنگ لا هم روان دی په دې خاوره، هغه جنگ لا هم روان دی په دې خاوره، مګر دومره ده چې سیال پکې بدل شو. تیر کال ویره مګر ساګ د غربت حد دی. څنګه تیر کال ویره مګر ساګ د غربت حد دی، توپیر نشته خو جنجال پکې بدل شو. توپیر نشته جنجال پکې بدل شو. او هغه شوخې شاعرۍ پکې سر وخوړ، هغه شوخې شاعرۍ پکې سر وخوړ، ستا معصومه پوره خیال پکې بدل شو. ستا معصومه پوره خیال پکې بدل شو. ډېره مننه کور ودان. خیالات به نه بدلوي، ژوند تغییر منونکی دی، هر کله یو رقم کله بل رقم. خو زه بیا خصوصا شاعرانو ملګرو ته هر وخت چې کله ورسره کښېنم ورته وایم چې یاره دا به نه وایه چې اوس وخت د دې شاعرۍ نه دی، دا اوس د دې وخت دی که نه، نه څه مو چې په زړه کې راګرځېدل ذهن ته مو راتلل ویې لیکئ. ریحان صاحب هغه ډېر زیات وبښئ، خبره همدغه ده چې موږ د دې ټولنې سره کله چې کوم حالاتو کې یو نو هغه د حالاتو مطابق خپل دروني احساس سړی بیانوي، چې هغه احساس بیانوي طبیعي خبره ده چې هغه د حالاتو مطابق شاعري به کوي. کله کله بعضې وخت راځي چې نشي کولی، کله کله سړی بغاوت کوي، ولې خو داسې نشي کېدی هېڅکله په داسې یو ټولنه کې یو ځای کې چې اوسېږي چې احساس د یو ته بل احساس وړاندې کېدا بیا سخت. په خپله شاعرۍ او هغه څه چې لیکئ په هغې باندې به بندیز نه منئ چې څوک درته وایي دا کار مه کوه، دا مه لیکه او دا ولیکه. په هر صورت مشاعره ده. نو تاسو خو نظمونه هم لیکل، خو فکر کوم چې اوس مو ته توبه ښکلې ده. نه نظمونه لیکم، لا هم نظمونو ته وخت ورکوم، خو خبره دا ده چې وخت زیات غواړي په شاعر او مشاعره کې بیا ډېر وخت نیسي. نو زموږ بنډار هم د محدود دی، وخت هم کم دی، نو همدې دپاره مو نن نظم نه دی راوړی، ولې غزلونه شته. نو مهرباني یو غزل بل هم درنه اورو منګل صاحب. مننه ریحان صاحب محترم. غزل دی چې لعنت په جوارۍ باندې د سل وارې لعنت وي، لعنت په جوارۍ باندې سل وارې په جوارۍ باندې د سل وارې لعنت وي، د سر سوداګرۍ باندې د سل وارې لعنت وي. کلونه وروسته راغلی مګر څو شپې پاتې نه شوې، کلونه وروسته راغلی مګر څو شپې پاتې نه شوې، په داسې مجبورۍ باندې د سل وارې لعنت وي. او ته بل تر لاس نیولې زه هیڅ کولی نشم، ته بل تر لاس نیولې زه هیڅ کولی نشم، زما په بېوسۍ باندې د سل وارې لعنت وي. او بیت چې ما پرته له دردونو پکې بل څه احساس نه کړل، ما پرته له دردونو پکې بل څه احساس نه کړه، لعنت شه په یارۍ باندې د سل وارې لعنت وي. او څه جنګ څه په کارونو څه غمونو کې تېرېږي،
څه جنگ څه په کارونو څه غمونو کې تیریږي زمونږ په زندګۍ باندې د سل وارې لعنت وي. وروستی بیت یې وایي چې درد پکې د هر انسان تصویر نه کړي معصومه، چې درد پکې د هر انسان تصویر نه کړي معصومه، د ستا په شاعرۍ باندې د سل وارې. کور مو ودان ژوندی اوسئ. منګل صاحب زه یو څو بیتونه درته وایم، تا ته هم ډالۍ او ټولو لیدونکو ته هم ډالۍ چې خوشحالۍ دې یو په سل شه خدای دې مل شه، خوشحالۍ دې یو په سل شه خدای دې مل شه، جینۍ زلفې دې ول شه خدای دې مل شه، او په ما نه خو مینه مې په شعر یې زه قربان مې تر غزل شه خدای دې مل شه. او انسانیت دی درته نه وایم چې یاره، انسانیت دی درته نه وایم چې یاره، زړه دې ما غوندې مل شه خدای دې مل شه، او چې په زړه کې ځای در نه کړو ریحانه ورته وایه خدای دې مل شه خدای دې مل شه. ډېره مننه. کور مو ودان ژوندی اوسئ. منګل صاحب چې راغللی او زموږ بلنه مو ومنله. کور مو ودان ریحان صاحب چې موږ ته بلنه راکړه، انشاءالله موږ بیا راځو، بیا بنډارونه کوو. ستاسو نه مننه چې داسې بنډار مو راجوړ کړی. ژوند خیر اوسې، کور مو ودان آباد اوسې. قدرمنو لیدونکو، وخت را رسېدلی چې یو ښایسته ترانوم در باندې واورم، او بیا هم دغسې ځوان را سره دی چې د هغه ترانومونه به مو ډېر اورېدلي هم وي، خصوصا په سوشل میډیا برخې کې همداسې رسنیو له طریقه، او د هغه له غږ سره به هم آشنا وئ. نو بلنه ورکوم عنایت الله فریاد ته تر څو راشي او تاسو ته د خوښې ترانومونه وړاندې کړي. عنایت الله فریاد. ډېره مننه. کور مو ودان فریاد صاحب چې راغللی، زموږ بلنه مو ومنله او زموږ مشاعرې ته مو نوره ښکلا هم ورکړله، د دې په خاطر چې تاسو به اوس راته نورو شعرونه ولوستل، تاسو به راته د هغوی شعرونه ترانوم کوئ، نو دا بیا بیل خوند کوي که نه. نو زه ډاډه یم چې اوس به لیدونکي تر دې مهاله د شعرونو څخه خوند اخیستی وي، خو اوس به ترانوم ته چای هم تازه کړي او یو غب به هم ترې وچکي. سلامونه، نیکې هیلې ریحان صاحب تاسو ته، د باران پلس یوټیوب چینل ټولو قدرمندو لیدونکو ته، راغلي شاعرانو ته او د شعر ادب مینوالو ته، خاص توګه بابرزی صاحب ته. غزلونه به درته ووایو په ترنم کې، خدای وکړي چې د مینوالو او ستاسې د خوښۍ وړ وګرځي. ترنم مخکې ریحان صاحب یو څو بیتونه دي چې که پرې مړ کېږم هم زهر د اظهار خورم، که پرې مړ کېږم هم زهر د اظهار خورم، دا سویم زل دی چې د خپل باور ګزار خورم، څه په برباد زړه دې هماغسې برباد ساتم، څه په برباد زړه دې هماغسې برباد ساتم، څه په تکرار دې هغسې ازار، هر څوک ځان له سینه سوي وخته تیر باسم، هر څوک ځان له سینه سوي وخته تیر باسم، زړه لا د غوسې رابطې په انتظار. ریحان صاحب که اجازه مو وس ترنم ته ورځو. مهرباني درنه اورو یې ټول په اجازه. څه اوله تجربه وه، څه د هیلو ماتېدل ول، څه اوله تجربه وه، څه د هیلو ماتېدل ول، څه د ډمې غوندې ژوندو، څه د ډمې غوندې ژوندو، څه په زړه ګډېدل ول، څه په زړه ګډېدل ول، څه نری نری بارانو، څه زما روانېدل ول، څه نری نری بارانو، څه زما روانېدل ول، څه قیامت قیامت شیبه وه، څه زمونږه بېلېدل ول، څه قیامت قیامت شیبه وه، څه زمونږه بېلېدل ول، څه د ډمې غوندې ژوندو، څه د ډمې غوندې ژوندو، څه په زړه ګډېدل ول، څه په زړه ګډېدل ول، څه یې مونږ غوندې یو بل ته،
سې مونږ غوندې یو بل ته په اوږو سرونه کېښول په اوږو سرونه کېښول څه د فلم ننداره وه څه د اوښکو څڅېدل څه د فلم ننداره وه څه د اوښکو څڅېدل ول څه د ډمې غوندې ژوندو څه د ډمې غوندې ژوندو څه په نزړه ګډېدل ول څه په نزړه ګډېدل ول څه زمونږ د مینې مینه ړنګېدل ول ذوالجلاله څه زمونږ د مینې مینه ړنګېدل ول ذوالجلاله څه معنا ستا د دنیا وه څه د دې ابادېدل ول څه معنا ستا د دنیا وه څه د دې ابادېدل ول څه د ډمې غوندې ژوندو څه د ډمې غوندې ژوندو څه په نزړه ګډېدل ول څه په نزړه ګډېدل ول څه د اوچ په ځای ولاړه د ریحان په مینه مسته څه د اوچ په ځای ولاړه د ریحان په مینه مسته څه وړه بې باوري وه څه د مینې کمېدل ول څه وړه بې باوري وه څه د مینې کمېدل ول څه د ډمې غوندې ژوندو څه د ډمې غوندې ژوندو څه په نزړه ګډېدل ول څه په نزړه ګډېدل ول څه اوله تجربه وه څه د هیلو ماتېدل ول ډېره مننه کور ودان ژوندی اوسې ډېر یو زبردسته ترانو واقعیت چې خوند یې وکړ غږ ډېر ښایسته و په غږ کې مو نورې څه درته ووایم نو څومره صفت وکړم داسې یو غږ چې زړه وړونکی غږ ده نو یو غزل بل هم درنه اورو ښه مهرباني یو غزل راته ووایي نظم راته ووایي اورو درنه مهرباني فریاد صاحب بس بل غزل د ریحان صاحب د درویش روخان مهرباني دا به هم درته ترنم مهرباني اورو درنه د خدای نظر شم په ژړا ژړا یې بیا وید کړم د چا د غېږ نه یې خوش بوراوړه هوا وید کړم د خدای نظر شم په ژړا ژړا یې بیا وید کړم د چا د غېږ نه یې خوش بوراوړه هوا وید کړم په هغه شپه مې د لونګو بوی د ساناوتو په هغه شپه مې د لونګو بوی د ساناوتو په کومه شپه چې تا د زلفو په سودا په کومه شپه چې تا د زلفو په سودا وید کړم په تعبیرونو څوک پوهېږي د یوسف شانتا په تعبیرونو څوک پوهېږي د یوسف شانتا خوب مې لیدلی چې د ځان سره رڼا وید کړم خوب مې لیدلی چې د ځان سره رڼا وید کړم مزلاله یاده پر کالا
خاموشي ماته کړه مزلاله یاده پر کاله خاموشي ماته کړه خلک دې ور وهي زه به ورته تاوید کړم خلک دې ور وهي زه به ورته تاوید کړم ګل روح ته وایه چې مې خیال ساتي درویش روښانه ګل روح ته وایه چې مې خیال ساتي درویش روښانه زه ټوله شپه ژاړم خو خلک په خندا زه ټوله شپه ژاړم خو خلک په خندا ویده کړم د خدای نظر شم په ژړا ژړا یې بیا ویده کړم د چا د غېږ نه یې خوش بوراوړه هوا ویده کړم. ډېره زیاته مننه ریحان صاحب. ډېر خوند یې وکړ. کور مو ودان ژوندي اوسئ. فریاد صاحب چې زموږ بلنه مو ومنله او مشاعرو ته مو لا ښکلا ور په برخه کړله په ښایسته ترنمونو باندې او په ښایسته غږ مو لا برکت شه. غږ مو تل رسا اوسه. ډېره مننه. کور مو ودان. ریحان صاحب له تاسې او د ټولو لیدونکو نه ډېره زیاته مننه. کور مو ودان چې موږ ته مو بلنه راکړه. ژوند قبره احسان وکړه ویده به شمه ستا په غېږ کې. قبره احسان وکړه ویده به شمه ستا په غېږ کې. بیخي مې ځای نشته زیاتي د دې دنیا په غېږ کې. او دا دی چې خپلې غریبۍ په مخ څپېړې راکړې. دا دی چې خپلې غریبۍ په مخ څپېړې راکړې کنې هغه به وه په خدای چې نن زما په غېږ کې. او ما ویل که دا ځل راته سم تعویضونه وکړي. ما ویل که دا ځل راته سم تعویضونه وکړي اول مې ښکل کړو بیا مې ونیو ملا په غېږ کې. او اوس نو قدرمنو لیدونکو وخت ورکوو ځوان شاعر ته چې د دې په شاعرۍ کې هم مالګه او نمک شته دی. شاعري ما چې تر ډېره پورې اورېدلې ډېره ښایسته او زبردسته شاعري کوي او یو ښایسته اندازه دیکلومې لري. محمد عمران جنت راغواړو تر څو راشي او تاسو ته خپل شعرونه واوروي. عمران جنت صاحب ستړی مه شئ. په خیر راغللی زموږ دغه ادبي بنډار ته. پښې مو بېدرده شه. مننه ریحان صاحب. کور مو ودان. سلامونه تاسو ته ټولو ګلونو شاعرانو ته او همدارنګه ټول لیدونکو ته په دې هیله چې جوړ و روغ به وئ. ډېره مننه. کور مو ودان. ژوندي اوسئ. خبرو نه تېرېږو ځکه مشاعره ده. مشاعره کې هغه ډېرې خبرې بیا خسته کون تمامېږي. مستقیم ورځو ستاسو شاعرۍ ته. اورئ درنه مهرباني څه مو راوړي له ځانه سره. ریحان صاحب د غزل مخکې به څو بیتونه درته ووایم. مهرباني. ښکل یې تباه شي او زما غوندې په غم واوړې. ښکل یې تباه شي او زما غوندې په غم واوړې. مننه ریحان صاحب. ښکل یې تباه شي او زما غوندې په غم واوړې. د مین سترګې شي د مړو اوښکو په نم واوړې. او رب دې زما کړه زندګي بې له تا نه تېرېږي. ریحان صاحب رب دې زما کړه زندګي بې له تا نه تېرېږي. خوږه لالیه د کوټګر ملا په دم واوړې. ډېر ښه ده. ډېر ښه ده. قربان مننه. او څه به کوې بیا د زړګي حال به دې وایې که نه. څه به کوې بیا د زړګي حال به دې وایې که نه. که ته د مینې په اقرار کې په قسم واوړې. څومره ښه. او غزل به درته وایم ریحان صاحب چې زما د ژوند سودا وه په قمار میینېدې. زما د ژوند سودا وه په قمار میینېدې. ته ولې له ما تللې په اغیار میینېدې. او غربت یې زما ولید بهانې یې جوړولې. څنګه غربت یې زما ولید بهانې یې جوړولې. د مینې ارادې یې په انکار میینېدې. قربان مننه. او ټپې مې منظمې د خولې ورته شوې قطار. څنګه ټپې مې منظمې د خولې ورته شوې قطار. جذبې مې ماتې په ستار میینېدې. او یو وخت زما ځواني و هر زړګی راته ډالۍ و. یو وخت زما ځواني و هر زړګی راته ډالۍ و. ته هم زما د سترګو په خمار میینېدې. ډېر ښه ده. ډېر ښه ده. او اوس لام به تر مرګي پورې لښتي دي در روان. اوس لام به تر مرګي پورې لښتي دي در روان. قربان مننه. اوس لام به تر مرګي پورې لښتي دي در روان. ګریوانه چې د مړو اوښکو په هار میینېدې.
او وروستی بیت یې دی ریحان صاحب چې تا څومره په خبرو کې خواږه لرل یو وخت تا څومره په خبرو کې خواږه لرل یو وخت عمران زمانې دی په گفتار مینې دی عمران زمانې دی په گفتار مینې دی. ډېر ښه ده. کور مو ودان جنت صاحب څومره وخت کې شاعري کوئ او په دې کې کومو برخو کې مو شاعري کړې ده کومو کالبونو کې؟ ریحان صاحب زما خو تقریبا 1.5 کال 2 کاله کېږي چې د شاعرۍ ډګر ته راغلی یم او شاعري مې اکثره په عاشقۍ باندې راڅرخي. ښه ډېر ښه. نظمونه هم لیکئ په څنګ کې ورسره که نه؟ ریحان صاحب د شاعرۍ په چوکاټ کې زما د نظم سره ځانګړې مینه ده خو متاسفانه تر اوسه مې هڅه هم نه ده کړې او لیکلی مې هم نه دی. انشاءالله چې وخت کې ستاسو له خولې نه ښایسته نظمونه هم واورو. مهرباني یو غزل بل هم راته ووایه. ریحان صاحب زوړ غزل به درته ووایم چې مهرباني ای زه چې در سره وم ته سلګۍ مه وهه جار ای زه چې در سره وم ته سلګۍ مه وهه جار ای زه چې در سره وم ته سلګۍ مه وهه جار سوچونه په راتلونکي زندګۍ مه وهه جار او ملنګه د دې کلي ټول ښایسته زلمي مړه شوي ملنګه د دې کلي ټول ښایسته زلمي مړه شوي ملنګه په دې کلي کې شپېلۍ مه وهه جار او د پورې مدرسې ټول طالبان د لیونیان کړل. ریحان صاحب د پورې مدرسې ټول طالبان د لیونیان کړل چارګل باندې خالونه په ډوډۍ مه وهه جار او ښایست قدرتي دی د سینګار ضرورت نشته. ریحان صاحب دا بیت تا ته ډالۍ وي چې ښایست قدرتي دی د سینګار ضرورت نشته رنګونه دي د سرو شونډو په ژۍ مه وهه جار او د ژوند دغه غمونه به خدای ختم کړي عمرانه د ژوند دغه غمونه به خدای ختم کړي عمرانه هر وخت د کوټې غولی په خولۍ مه وهه جار. قربان مننه. دا غزل ډېره مننه. کور مو ودان ښایسته غزلونه و. جنت صاحب وایي چې دا دی زه به لاس په کار شم زه در جار شم جینۍ ستا خو کندې یار شم زه در جار شم. دا باید تا ته ډالۍ وي. قربان مننه. ژوندی اوسې کور مو ودان چې زموږ بلنه مو ومنله او خوندور شعرونه مو راته ووایه. جار مو شه مننه. کور مو ودان چې موږ ته مو وخت راکړی. ژوند خیر اوسې. قدرمنو لیدونکو عمران جنت و چې په خپل ښایسته غږ کې درته ښایسته شعرونه واورول. زه هیلهمند یم چې خوښ شوي به مو وي او خوند به مو ترې اخیستی وي. نو یو راسره شاعر پاتې دی چې ده لا تر اوسه پورې شعر نه دي ویلي خو د هغې نه علاوه د شاعرانو همداسې د ملګرو غوښتنه ده چې باید مونږ لږ مسته شاعري هم واورو ځکه تر دا مهاله پورې دغسې عاشقانه او لږ مسته شاعري مو نه ده اورېدلې خو د دې لپاره هم یو شاعر شته دی چې د هغې په دې برخه کې د قلم لمن اوږده ده نو لیکلی شي او لیکلي هم دی نو بیا به هغه هم راغواړو د هغې نه به مست شعرونه اورو خو اوس مهال څوک راغواړم اجمل درد راغواړم تر څو راشي او تاسو ته ښایسته شعرونه واوروي. اجمل درد. ډېره مننه. کور ودان اجمل درد صاحب چې راغللی زموږ بلنه مو ومنله. که څه هم تاسو راسره دغه ادبي بنډار کې او په دغه مشاعره کې ډېر زیار ویستلی دی او ډېر کوششونه مو کړي دي ډېرې هلې ځلې مو ویستلې دي او بیا چې ته خپله راشي زموږ سره په دغه شاعرانه بنډار کې ګډون کوي شعرونه راته وایې نو دا خو بیا بیل خوند کوي او بیل کیف کوي او د شاعرانو سره مینه همدې ته وایي چې د هغوی په مجموع کې ته هم راشي شعرونه ووایي ځکه ته م وایي لکه چې شاعر یې. په هر صورت در صاحب اورو درنه مهرباني څه مو راوړي دي؟ ډېره مننه ریحان صاحب. تاسو ته سلامونه راغلو ملګرو ته او د باران پلس یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼو ټولو قدرمن لیدونکو ته. نو غزل به وایم مهرباني اورئ چې ژوند سره مې کمه فاصله پاتې کېده او تل دې په راتلو کې بهانه پاتې کېده او زه په دومره کیسو چرته پوهېدم شاته یې کتل له خندا شنه پاتې کېدم او له ورځې تښتېدم دردونه پکې ډېر وو هلته راته مخه کې بیا شپه پاتې کېده. څومره ښه دی. ته خبره یې تګ دې څنګه رنګ تغیر وم ریحان صاحب ته خبره یې تګ دې څنګه رنګ تغیر وم حیرانه مې چهرې ته آینه پاتې کېده قربان چې زه او ته سره موږ شوي وای نو قربان چې زه او ته سره موږ شوي وای نو بیا ګوته په غاښ به زمانه پاتې کېده او ستا
په یادو کې زه د حته فکرمن وم تل را ځینې خلاصه دروازه پاتې کېده چې ستا په اوسېدو کې سکون دومره و چې څړیکه مې رګونو کې ویده پاتې کېده او چې ستا نه بغیر د درد شاعري ګډه وډه او ډېره مننه ستا نه بغیر د درد شاعري ګډه وډه ردیف په شورا جوړ کافیه پاتې کېده د یو غزل و خلاف ډېره مننه کور مو ودان خیر اوسې درس یو څه موده مخکې مې ستاسو یو نظم هم اورېدلی و نظم هم وایي که غزل راته وایي بل نو وخت کم ده غزل خو ووایي نو نظم بیا وخت نیسي ښه مهرباني اورو درنه غزل درنه اورو چې غاړه د سیند شور د اوبو څنګ کې د زړه سندره پلې کړې ما د امرخیل د بېلدانه سندره والله ډېر ظلم دی چې ته به ورته زړه خورې او دوی کړي در چالانه د خوښیو د واده سندره مننه والله ډېر ظلم دی چې ته به ورته زړه خورې او دوی کړي در چالانه د خوښیو د واده سندره لتا پس ښه خبره داسې په معبده لګي لکه چې وغږوي څوک په سر د مړه سندره څومره ښه بیت دی تتې تیارې دي ناهیلۍ یم په سر اخیستی په ما به وانوري یو څوک د ژوندانه سندره یوازیتوب کې چې ته نه وې ما خوشحاله ساتي هره شپه اورم زه له غلې دیواله سندره او چې زړه دې مات وي مازدیګر وي ورسره د چا د یاد کیف درده خوند کړي چې غږوي په سر د غره سندره ډېره مننه کور مو ودان ډېر ښایسته غزل زه به یو څو بیتونه درته ډالۍ کوم وایي چې مین خو زه هم نو له تا نه ګیلمن ولې شم زما ګیله که چېرته هم وي نو له بخته به وي او ستا نه بغیر مې د ژوندون رڼاوې ته تې ښکاري او ستا نه بغیر به ژوند کوم خو ډېره سخته به وي کور مو ودان خیر اوسې ویاړ مو راوبخو چې زموږ بلنه مو ومنله او مشاعره کې دغه ادبي بنډار کې مو راسره برخه واخیستله ډېره مننه تاسو نه هم ډېره مننه چې موږ هم بلنه راکړه خیر اوسې چې نیمه شپه کې رانه لاړه شي زما لیونۍ ورپسې چیغې کړمه سم تر لمر ختلو پورې او هغه خو ځان وژني خبر لرې که نه ته نوګی ریحان چې اوس وایي چې لم تر لمر ختلو پورې قدرمنو لیدونکو وروستی شاعر دی او دا ځل نو وایي چې باید لږ مسته شاعري واورو د دوهم ځل لپاره ځوان شاعر انورالحق یرغل راغواړو تر څو تاسو ته لږ مسته شاعري واوروي انورالحق یرغل ډېره مننه کور ودان یرغل صاحب د شاعرانو بیا همدا غوښتنه وه چې یرغل صاحب مخکې موږ ته داسې مست شعرونه ونه وي لکه څنګه چې دی مسته شاعري کوي د پسرلي په دې موسم کې او په دې باراني هوا کې مست موسم کې مالې بیا یې راغواړو دا خو کومه خبره نشته اوس یې درنه اورو بعد همغسې مسته شاعري لکه څنګه چې شاعرانو او لیدونکو مینوال یې غواړي همغسې شاعري درنه اورو خیر اوسې له ملګرو مننه یو غزل به زه درته ووایم که سم ما سره ټوله شاعري په موبایل کې نشته خو کومه چې شته له هغې مې درته راواخیسته چې له یو او بل سره تاوده نه شو موږ له یو او بل سره تاوده نه شو موږ غېږه په غېږه خوله په خوله نه شو موږ واه ډېر ښه دی او موږ دیدنونه ځکه ډېر کوو چې ځکه ډېر کوو چې په یو او بل پسې ړانده نه شو او ته خو ودرېږه خبره واوره ریحان صاحب ته خو ودرېږه خبره واوره په خبرو د ماړه نه شو موږ او په هغه شپه خراب خوبونه وینو چې غیږ په غیږ سره ویده نه شو موږ او چې د واده په شپه شو دوه په دوه مخ
دوه په دوه مخ و د غم لورې چرته مړه نه شوم. ډېر ښه دی، ډېر ښه دی، ډېر ښه دی. چې د واده په شپه شو دوه په دوه مخ و د غم لورې چرته مړه نه شوم. او وطن ته کور وایو او مور وایو خو وطن ته کور وایو او مور وایو خو وطن ته کور وایو او مور وایو خو د وطن دښتو ته اوبه نه شو موږ. او له میکدې نه خو راووتلو د میکدې نه خو راووتلو له میکدې نه خو راووتلو خو چې اوس پاتې له لمانځه نه شو موږ. ډېر ښه، دا باید بیا ووایه. له میکدې نه خو راووتلو خو چې اوس پاتې له لمانځه نه شو موږ. او منګل صاحب په یو او بل غاښونه ولګو، په یو او بل غاښونه ولګو، مینه هریسه وي ماړه نه شو موږ. ډېر ښه دی. مقطع یې داسې ده چې نور به وطن آبادوو یرغله، نور به وطن آبادوو یرغله، له دې نه وروسته باید خره نه شو موږ. له دې نه وروسته باید خره نه شو موږ. ډېر ښه دی. ډېره مننه. ډېره مننه. کور مو ودان. بل غزل هم شته دی؟ یو غزل به درته بل ووایم چې ښه مهرباني. هغه هم داسې یو مستانه زبردست از مونږ د چا خبره؟ د مهار صاحب خبره. دا په ما څه شوي لړزان را باندې ولې راځي؟ د په ما څه شوي لړزان را باندې ولې راځي؟ ښکلي چې وګورم پیریان را باندې ولې راځي؟ ولې به نه راځي؟ او چې هره ورځ مې من کاڼو باندې سیوری ولي، چې هره ورځ مې من کاڼو باندې سیوری ولي، نو هره شپه خوب کې جانان را باندې ولې راځي؟ او د خپل وطن په اړه دا پوښتنه چا نه وکړم، د خپل وطن په اړه دا پوښتنه چا نه وکړم، په هره لاره قبرستان را باندې ولې راځي؟ او چې کله کله په یو ښکلي پسې توس وهمه، چې کله کله په یو دوه ښکلو پسې توس وهې ته، چې کله کله په یو ښکلي پسې توس وهمه، نو کله کله یې باران را باندې ولې راځي؟ ډېر ښه دی. چې کله کله په یو ښکلي پسې توس وهمه، نو کله کله یې باران را باندې ولې راځي؟ او یرغله څوک چې هم د لر او بر خبره وکړي، یرغله څوک چې هم د لر او بر خبره وکړي، خیال ته ناره د یو افغان را باندې ولې راځي؟ ډېره مننه. کور مو ودان، ژوندی اوسئ. یرغل صاحب چې زموږ بلنه مو ومنله او مست او همداسې غمزده په دواړو رنګونو کې مو راته شاعري وکړله. کور مو ودان. ډېره مننه، ډېره مننه ریحان صاحب. خیر اوسې. کور آباد. له ټولو ملګرو مننه. قدرمنو لیدونکو د باران پلس یوټیوب چینل او د فیسبوک صفحې قدرمنو لیدونکو مینوالو، دا وه زموږ د پسرلني په پار ادبي بنډار او مشاعره چې زما رفیع الله ریحان په کوربتوب درته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې چې زه رفیع الله ریحان ستاسو درانه حضور ته راګرځم، یا هم د مشاعرې او یا هم له کومې بلې خپرونې سره، تاسې په لویو بخونکه څښتن ته لاس سپارم. ښه وخت، ښې چارې، د خدای په امان. او هیره دې نه وي لیدونکو چې اوس مهال قدرمنو شاعرانو ته د باران پلس یوټیوب چینل د رئیس او همداسې د باران پلس یوټیوب چینل له مرستیال اجمل درد او شهزاده مایار صاحب قدرمنو شاعرانو ته ستاینلیکونه په نظر کې نیولي دي، هغه ورته ورکوي. تاسې هم راسره تر پای شیبو پورې وګورئ. ښه وخت. بای بای.